لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هجرت باندې کله رالی، نبی علیہ السلام د هغې څه 200 کاله وروسته رالی چې کم کور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره جوړ سوی و. دی وخت کې مدینه منوره کې پر دې کور د حضرت ابو ایوب انصاری مکان جوړ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مدینې سر قبا ته راورسېدی، قبا کې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د گلثوم ابن حدم په کور کې 12 شپې وي، او د قبا څخه چې کله را روان سولو چې کله مسجد نبوي دی علاقې ته را رسېدی، نو مختلف قبایل دي، هر قبیلې والا ورزغلي د اوښ جلو نسی، او دی چې پر کومه سوارلي سپور دی د هر چا دا خوښه ده چې زما کور ته راورسیږي، زما د کور میلمه سي، ځکه د مدینې ټول خلک مخ ته راوتلي دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې هر څوک یې د اوښې جلو نسی، دی څه ورته دعوها فانها مأموره من الله، زما په اوښه به څوک کار نه لري، د الله تعالی د طرفه مأموره ده چې الله تعالی کوم ځای ورته ټاکلی دی هغه ځای له په خپله ځان رسوي. هغه اوښه راله چې حاجانو مبارکانو باب السلام دروازه د مسجد نبوي لیدلې ده چې کوم ځای باندې خلک سلام وایي، دې ځای باندې هغه اوښه په خپله کښېنستله. حضرت ابو ایوب انصاری او ام ایوب دا دواړه رالو، او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره چې څه شی ورسره و نو هغه یې راپورته کړې او راوړی په خپل کور کې کښېنوی چې دا الله تعالی زموږ د کور میلمه ګرځولی دی. ابتداء د هغې کور 2 مکان و، یو پر سر و یو کښته ولو، نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته یې لوړ مکان ورکړې په دې خاطر چې زموږ دپاره ډېره بې ادبي ده چې دی لاندې واوسېږي او موږ لوړ واوسېږو. لیکن د پیغمبر علیه السلام ملاقات له به ډېر خلک راتلو. د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بیا ورته ویل چې ما ته لاندې مکان راکړئ، بیا یې د پیغمبر علیه السلام په غوښتنه باندې درته لاندې مکان ورکړئ. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې به دی به پیغمبر علیه السلام ته خورکه ورپخه کله، چې کله به یې وروړله در ډېره پورې به ټوله کور انتظار کوی چې پیغمبر علیه السلام به دغې خورکي څه لږ څکه کړې وله، نو بیا به دی رالو چې هغه خورکه به راله، هغه د پیغمبر د ګوتو لګېدلو ځای به د تبرک په خاطر خپلو بچیانو ته لږ لږ ذره ورکوی. یو ځل دی خورکه پخ کړې ده په ناز باندې او په ډېر شوق باندې. خورکه چې کله ورله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د هغې څه خورکه نه ده کړې. چې کله واپس راله حضرت ابو ایوب انصاری رالی، ورته د الله رسوله نن دې خورکه سالمه راستولې ده. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته فإن فیها بقول، په دې کې یو څه دا شنه واښه دي، په دې کې تاسو وږه اچولې ده، په دې کې تاسو ګندنه اچولې ده، په دې کې تاسو پیاز اچولې دي، او ما ته نه په دې خاطر ما د دې خوراک نه دی کړی. حضرت ابو ایوب انصاری ورته حرام هي، ای د الله رسوله دا شان حرام دي؟ پیغمبر علیه السلام ورته حرام نه دي، دا صرف فإنه يؤذني صاحبي، مال حضرت جبرائیل راځي د هغې په مزاج کې ډېره صفایي ده، هسې نه هغه زما په خوله کې د خولې سره تلاوت راته کوي او زما د خولې سره بوی راونوځي او هغه جبرائیل ته بیا تکلیف ونه رسېږي، په دې خاطر حرام خو نه دي، لیکن زما د شانه سره د حضرت جبرائیل د ملاقات په خاطر باندې د دې خوراک مناسب نه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بیا هغه زندگی دې ځای باندې د دې حجرې څنګ ته کوچنۍ مځکه ده، 2 بچان دي، یو سهل دی یو سهیل دی، هغه پر دې میدانه باندې خرماوي وچوي، او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دې ځای باندې د مسجد جوړولو اراده وکړه. هغه بچانو هغه مسجد ته هغه مځکه په هدیه کې ورکړه، لیکن پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په هدیه کې نه قبلوله چې دا بچان دي، نو بیا د هغې قیمت حضرت ابوبکر رضی الله عنه اولنی ادا کړې او هغه مځکه د مسجد دپاره واخیستله. پر هغه ځای باندې بیا مسجد جوړ شو چې پر کوم ځای باندې ممبر جوړو، دې ځای باندې حجره جوړو د پیغمبر علیه السلام بول ما بین قبري و منبري، دې حجره کې د پیغمبر قبر هم جوړ شو، او زما د دې قبر او د ممبر په مابین کې، زما د حجرې او د ممبر په مابین کې دا د جنت مځکه ده، نو هغه مځکه اوس خلک د جنت مځکه بولي. یا د دې معنا دا وله چې دا یقینا هم د جنت راغلی و، لکه حجر اسود د جنت ډبره د دنیا ته راغلی ده. یا معنا د دې دا وله چې پر دې ځای باندې کوم سړی عبادت وکړي نو الله تعالی به 2 رکعات لمونځ وکړي، الله تعالی به د جنت ذریعه ګرځي، په دې عبادت به الله تعالی د جنت ته رسوي. یا د قیامت په میدان کې به دا مځکه الله تعالی ورشه وکړي، د جنت یو ټوکړه به یې جوړوي. نو دې ځای کې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام قبر راغلی،
او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبر کې الله عجیبه برکت. حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې پر دې مځکه ډېره کاختی راله. حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عایشې مبارکې ته رالی، ورته یې عایشې د مسلمانانو مور مسلمانانو باندې ډېره سختی ده او کاختی ده او په مدینه کې ډېره تنګي ده او د مدینې څخه خلک هجرتونه کړي کوي، د دې دپاره یو چل راته وښیه. حضرت عایشه مبارکه ورته وایي د دې دپاره واحده او اسانه لار ورته یې راسه په کومه حجره کې چې د پیغمبر قبر دی، نیمه حجره کې قبر دی، په نیمه کې حضرت عایشه مبارکه اوسیږي. ورته یې د دې حجرې د قبر یو سر سوری کا او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا قبر دی اسمان ته ورښکاره کړه چې بیا اسمان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر قبر باندې په کوم شکل ژړا کوي. حضرت عمر رضی الله عنه د حجرې مبارکې قبر سر سوری کوي چې کله اسمان ته د پیغمبر علیه السلام قبر ورښکاره سو، نو بیا اسمان پر دې قبر باندې پر دې مدینه باندې دومره اوبه راټوکې چې د پیغمبر په ټوله سیرت کې د مدینې په ټوله سیرت کې په مدینه باندې دا د ټولو څه زیات د آبادۍ کال بلل کېدی. نن هم تاسو که حاجان چې کوم څوک راغلي یاست، یا دې الله تعالی د مسلمانانو نصیب وکړي، الله تعالی د حرمین آزاد کړي، الله تعالی دې د عامو مسلمانانو د زړه د سکون ذریعه وګرځوي چې کله تاسو ورسئ د قبلې د طرفه تاسو ودرېږئ دې روضې ته، په دې شنه ګنبده کې هغه سروی تر اوسه پورې پاته دی. بیا د حضرت عمر په دور کې چې کوم د روضې سر سوری سوی دی، بیا در ننه پورې هغه سوری چا بند کړی نه دی. اوس هم د قبلې د طرفه چې ورته وګورئ هغه سوری په هغه روضه کې مکمل ښکاره کېږي. حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې پر دې ځای باندې شوسه 2 رکعته لمونځ وکړه. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لمونځ وکړي، ورته یې د الله رسوله دا در معلومیږي چې دا لمونځ دې پر کوم ځای باندې وکړي؟ هغه ورته وایي نه راته معلومیږي. ورته یې دا لمونځ دې پر هغه مځکه باندې وکړي چې ستا د هجرت مرکز به وي او ته به راځې او ستا قبر به دلته جوړېږي او ستا د هجرت محل او موقع به دلته وي.